د افغانستان په اړه د هند تازه اندېښنه. د افغانستان په اوسني وضعیت د هند ولسمشر تازه اندېښنه ښودلې ده. سلامونه مو هرکلی کوم. د هند جمهوري رئیس په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. ورځ تر بلې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د سیمې او نړۍ اندېښنې په زیاتېدو دي. تازه د هند جمهور رئیس رامناتھ کوویند د اپریل په 2 ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان له طالبانو د واکمنۍ د پیل راهیسې د روانو حالاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلي کوویند ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي دي د افغانستان نږدې ګاونډیان په دې هیواد کې د اوسنیو روانو چارو بهرنیو عواقبو ته اندېښمن دي. د هند جمهور رئیس اشاره په افغانستان کې د یو ټولګرنو حکومت نه جوړېدو، بشري حقونو ترخوا د ترهګر ډلو د فعالیت دوام ته ده چې وروستیو کې پر امریکا په ګډ ډول هیوادونو اندېښنه ښودلې ده.